د روزګان په اطلاعات کلتور ریاست کې د مرغومي شپږمې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل د 1440مې کلیزې په مناسبت غونډه جوړه سول. غونډه کې پخوانیو مجاهدینو او دیني عالمانو د هغه وخت د روسي ځواکونو د ظلمونو کیسې شریکې کړې او ویې ویل چې افغان مجاهدینو د لږو امکاناتو او تش لاس د وخت ځواکمن شوروي اتحاد ته ماته ورکړل. دوی له ولسونو غوښتنه وکړل چې د افغانستان د پرمختګ او ثبات لپاره د اوسني نظام کلک ملاتړ وکړي. اسلام دشمنان د افغانستان دشمنان و دا کافران ځای به د شان غورځولي او په دشتو کې به د زموږ تاسو کشنیانو دغه به کتل یو پسونه غوایي شی به کتل یو وسبنه به پیدا کړ چې دا به راواخم چې لاس به ور هغه به پر پټاو سوالته به کله شهید کوي کله به سترګې ور وېستې کله به لاسونه ور پرې کړل. الحمدلله ګوره په افغانستان کې د غیرتمن خلک پیدا کیږي لکه هغه مجاهدین الله جل جلاله د پاره جهاد ور سره شروع کوي الله جل جلاله نصرت ور سره وکي. ګوري وس د کافر یو شار دلته نسته په افغانستان کې الحمدلله. یعنی دا عقل هم نه مني چې ټانګي یو څوک په بوتل باندې سوځي یا د پکوده باندې سوځي. خدا د رب جل جلاله نصرت و او دا د مسلمانانو هغه قوي ایمان او هغه قوي عقیده و چې د خپل عقیدې په بنیاد باندې د روسانو د لوی ټکنالوژي او لوی طاقت په مقابل کې هغه خپل د کمزوري حالت جهاد پیل کړي. خو الله رب العالمین ثمره او نتیجه ور باندې مرتب کړله. او تاسو سره به دا پوهاوی وي چې مسلمان څه معنا مسلمان معنا مجاهد مسلمان څه معنا مجاهد بس دا د مسلمان تعریف دی. په ورته مهال د غونډې یو شمېر نورو ګډونوالو وویل چې د ځان بسیاینې او د بیا ځل یرغلونو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې افغانان په خپل منځ کې یووالی ولري. هغوی له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د تیرو دریو یرغلونو پاته سوي وسلې او پوځي تجهیزات یې په موزیمونو کې خوندي او نندارې ته وړاندې کړي. چې د دنیا مسلمانان دومره مغلوبه دي غټه وجه دا ده چې د مسلمانانو اتفاق ختم شوی دی. زما ورونو موږ تاسو ټوله یو به انشاءالله یو زموږ ستاسو کامیابي په اتحاد او اتفاق ده. کوم چې دا د روسانو چې کم پاتې شونې دي هغه باید موږ داسې ځای محفوظه کښېږدو که د اطلاعاتو فرهنګ سره که په پارک کې چې موږ دغه پاته نوی نسل ته دا وښو چې زموږ پلرونو داسې قهرماني کړې ده. په ورته وخت کې د روزګان د اطلاعات کلتور رئیس ویل د دغسې ورځو د غونډو جوړولو هدف یې دا دی چې راتلونکي نسلونه د افغانانو د زړورتیا او غیرت په اړه خبر سي. هغه ژمنه وکړل چې د تیرو یرغلونو پاته شوي توکي به راتلونکي نسلونو ته په موزیمونو کې خوندي وساتي. د مځکې غوښتنه کوي د موزیم هغه د ولایت خاصه ټوله کار خلاص شوی دی. هغه مکتوب هغه شان ټوله وزارت کړی دي چې کله بیا د امیدرادیو شیخ صاحب خاصه مرالي همځکه راته تعین کړله د هغه لپاره تعمیر د دې شان ترتیب باندې ان شاء الله برابرېږي. بیا موزیم جوړېږي ټوله به راټول کو بیا داسې ورځ چې لکه د نن د ورسان د یرغل ورځ ده په داسې ورځو بیا هلته دا پروګرام جوړو هلته به دا مراسم نیسو. د 1953 لمریز کال د جدي میاشتې پر شپږمه د شپې روسي ځواکونو پر کابل یرغل وکړي او د هغه وخت ولسمشر حفیظ الله امین یې ووژي او ببرک کارمل یې واک ته ورسوي. له دې سره په افغانستان کې نږدې 10 کلنه جګړه پیل سول چې په زرګونه خلک پکښې ووژل سول، میلیونونه کډوال سول او هیواد ته ستر سیاسي ټولنیز او اقتصادي زیانونه واړول. افغانانو له روسانو سره سخت مقاومت وکړي. بالاخره روسي پوځونه په 1480 کې له افغانستان ایستلو ته اړ کړل. اسلام الله ولسمل امیدرادیو روزګان.